باسن دي ورزنګونه وخی وهي زما زړه په چپو اغشتې دي بنگړه درته واچو خونه چکنی کمر په تیره مرا دل په شلګیا درته ویم بیا د چا اجل راغلی بیګم جانه خو داسې ناسته ده اوس ځان تیاروي هلو بیګم جانې بیګم جانې دومره مه شرمېږه که نه بیا ګورې زم شرمېږم او تا ته خو پته ده که نه چې زه ګورې بیا په چونګ اوبو کې ډوبېږم چنګو بچرته دي ستا سترګې خوا باسن دي ورزنګونه وخی وهي زما زړه په چپو اغشتې دي زمړې بیګم جانې شکر دی چې الله د یو بل کړو هغه د غلا غلا پټپټونې ختم شو ځکه خو خوشحال بابا وایي هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کا اوس په ټول جهان ښکاره ده په غلا نه ده یې بیګم جانې دا خو چېرته هغه خوشحال بابا نه دی کوم چې د جګر غور نیکه دی یا غرق سړیا دا زموږ د ټولو بابا دی یوازې د ځیګر نه دی بیګم جانې دا راته ووایه که نه چې ته به د واده نه پس هم داسې او که نه ورو ورو به بدلېږي جګړې به راسره کوې وای دا څه وې ما دومره په ګرانه حاصل کړی او زه به درسره بیا جنګ جګړې کوم لرې شه خواره همدغه ویم که نه هسې نه چې بیا دې په لارو کې په مخه کړې او شاته راپسې نرۍ دوړه خیږي وای دا څه وې ما تا سره مینه کړې ده او ستا هره روا ناروا به زوړم خو یې سړیا یو خبره درته وکړم وای وکړه که نه وکړه ما دا وی که نه چې زما د تګ نه پس به زما رور ګلوفام بیخي یوازې پاتې شي که د واده نه پس هغه موږ سره اوسېږي نو ښه به نه مړې چې ستا رور دی نو زما هم رور دی که نه ترک شي ستا رور نه دی ستا وقی دی خانجي پتاړه باندې حمله وشوه خانجي اړېږه ما دا خو مې دله مجرم راوستو دا خو ما ته د شکل نه ډاکو کوي چې د ګاډي غوښه دا څه کوي خانجي دا هغه کس دی چې د کلي ټول علاقه مې چرسیان کړ چرس ورسوي دا ولې ها ته د تاج محمد خان اور پتاجي په علاقه کې چرس خرڅې او هغه هم کولیام ته د ګاډي غوښه وایه که نه نو او خانجي کله کله چرس هم خرڅوم او داسې ټکه پکه ارادات هم پکې کوم امرداره یاده دې غوږ شه که نه مکمل کوآپریشن یې راسره وکړو نور وایه ګیدړ رنګیا نور څه څه کوې خانجي جیبونه موم کله کله پکې ډاکم ولګوم او خانجي کله کله پکې شوکه ډاکم وکړو بس ایله ګوتو راوښاغلې لکه ملوکیه دا سړی مې په رښتیا وویلو ډېر خوښ شو ما بلاتر ډیګري نه ده استعمال کړې او لکه د شین توتي لګیا دی اوتې لیده که نه د تاجر اوب دې ولیده خانجي څنګه به لکه د شین توتي نه چغېږي په خپه باندې دې ولې خپکتلې ده لکه افغانجانه دا خو مې د رښتیا ویلو بلې طریقه زده کړه ملوکیه
ته داسې کار وکړه که نه چې دې په انبن کې اوالات ته ورسوه او دانه اوبه پرې بندې کړه منډه کړه منډه کړه حوالداره یا حوالداره جی خان جی دا خدای غږ کړه ما ته متوجه شه داسې کار دی چې دا طریقه مې ډېره خوښه شوه د خپې ده دا په جي کې نادم باندې استعمالوو خان جی دا جی کې نادم پکې څوک دی نو خو ځکه درته ویم که نه چې ته یو دوه درې ځلې د کدو سهارې په نهاره خوره چې دا مازغه دې ورسره تیزي که نه ولداره خان جی دا کدو زړي نو په دې تنخوا کې به مونږ بادام څنګه اخلو او ولداره جي کې نادم زما هغه اوښې یادوم ګل پامې د چا په وجه چې زه بیګم جانې داسې اګنور کړی یم خان جی ما ډېر موږت دی که نه خو سمسارنګ ورته پلنه ده سمسره اولیا سمسره دې چاته ووایي خان جی په ځان مه یارې که تا ته خو مې نه دي ویلي داسې ویم که نه ما وی کو ما ته وی اوس په مې بانګې کړې وي یا نیک بخت دی نو ما ته څه پته وه چې دا ستاسو خپل دی نو پرون به دې راته ویلو که نه په هغه خو اوس پرچه کټ ده که نه نو اولدار به چې د بوسو سخې جوړ کړي څه چل دی تو دلته یې او خاوند یې هلته د ښځو سره په موبایل خبرې کوي وای ډوبه شوم دا څه دی راځه ما سره نو ته زما د دې زړه او صبر د صبر امتحان وانخلې ولې نه به یې کول که نه جرمونه به یې نه کول چس به یې نه خچول په ما باندې بدماشیانې کوي دا خو ګوره بیګم جانې په تاج محمد خان عرف تاج باندې بدماشي کوي او جرمونه مو کوي ته بالکل ټیک وې ګل فاما ته زه دلته نه او زه پوه شه او ایسه چو یا بیګم جانې نو ته ما ته څه وې نو ما ته څه وې راځه ما سره چې پته درته ولګي چې زه تا ته څه یم هیڅ درته نه وایي خالي دروغ او رښتیا درله معلوموي راځه ما سره چې دا هډوکي دله مالش کړم راځه بیګم جانې ګورې خبردار په باوردې پولیس افسر باندې لاس اوچتول جرم دی قانوني جرم دی مخکې شه زلاله تو والو خوره او مونږ به لږه مستي وکړو جی خیر خو دی سړی چې راغلی څه خفه غونده کړي یا لکه ملوکي یا نو څه وکړمه بنګړه درته واچوم او که نه چکني کمر په تېره مې را دل په سلګیا درته ووایم څه وکړمه خان جی ته خو دا دې تاڼې زړه یې چې ته خفه یې بیا خو به مونږ خفه یو زما د غصې او زما د خفګان سبب زما اوښې یعنی جي کې نادم دی او زه ویم که نه چې دې به خدای پاک کله زما په ګوتو راولي چې ته د دې غوږونه د لا زه کمترې پاڅوم څه پاڅوم اولداره کمترې کمترې تا ته نه وایم کمترې خان جي دا وړې خبرې دي اولداره هغه پرونی کس مو پرېښودو خان جي تا یې پرېږده چې مونږ پرېښودو سم کار مو کړی چې مو پرېښودې خان جي شپاره چې چا کړی و اولداره خوږ رګ مه نیسه که نه بس داسې بنده یې سپارش کړو که نه چې حل د ویلو نه دی او زړه د ښودلو نه دی الکه جی کې او کوڅې کې بیګا مې په خوب کې لیدې خوب و د څه شي خوب بیګا مې په خوب کې لیدې چې ستا د انکاونټر آرډر ماته میلاو شوی او ته یو وانټډ یې ته مخکې وې او زه درپسې وم او شاته درپسې نری دوړه خطا دوړه راپسې خطا خورجانې
اے خورجانې چرته راشه که نه خاوند ښځې زما د قتل منصوبې جوړی راشه يلا قبل اقوم قبل پرېږدم خو دې نه خذ هي بشوف هذا بشوف غلشه غلشه دا څه چل دی ها خورجانې راشه که نه دا خاوند خو دې زما د مرګ منصوبې جوړوي وسې وجلمه خدای ته غر کې تاجیه اوس زما د ګل په شان رور وژنې ها که زما په وس وي نو د ده په قبر به کشمالي ولرو یا نیک بختې یا نیک بختې نو زه وله کوم په دې مرغټ باندې غلی شوې م دا خو د خوب خبره کومه که نه داسې چل دی که نه چې زما د رور نه به واورې ګینې نو ښځه دا خبرې پرېږده موږ د اختر شاپینګ له ځو ماله پیسې راکړه الا نو اختر خو لا ډېر لرې دی که نه ښځې نو بیا در زیات کپړې نه ګنډي نو در کومه که نه نو دومره مرچکې کېږي ولې ښځې غونډه بټوه راکړه یا ښځې ګوره څه پکې پاتې ده تنخوا ته لا ډېره موده ده ولې هی بیګم جانې ویمه د واده نه مخکې څنګه وې او دا اوس څنګې خوارې ولداره د ملک صاحب د طرفه به پخه پارچه کټ کا او انکوایري وکړه چې په چوټۍ کې جنکو ته څوک ودرېږي ویم دا جی کې نه دیم ما ته پته ده چې دی خو پکې په سر کې ولاړي دی خو سرخیل دی ویم زه درالم دا پتلون بدلوم او درالم پاشه ستاسو په خپل کور کې خور او مور نشته چې په لارو کې جنکو ته ودرېږئ په ډېر بد دې وکړه ښه ستا دې کسانو زه د غټې لارې نه رونیولمه زمونږ قصور څه دی تو خو ګورې چپ شه او کو په کور کې دې ووې که نه نو بیا د وجنم پرېږدم دی نه خانجي زما څه قصور و زه خو دوکان ته ورغلی وم ځان له مې سګرټ رااخیستل او ستا دې کسانو زه د لویې لار نه راوچت کړم خانجي ته خو چپ شه ګورې تا ته خو یاد دي که نه ته خو ګورې یو ځل ما ډېر په غټ سپارش باندې پرېښودی وې خو د هغه سپارش په وجه چې زما په کور کې کومه غویمه جوړه شوې ما ته که نه نو هغه ما ته یاد دي ستا دا اوښې نه دي وایي ستاسو خانجي دې له اول د صد پاڼه زده کړي نو بیا دې ما ګرفتار کړي لا لکه ماله د شت پاڼې نه راځي نو زه د حکومت هسې برځې کولی کینم در باندې ستا دې وباسم لکه ملوکیه داسې کار وکړه چې دا کسان مې د سترګو نه ایښوه کړه د سترګو مې پناه کړه ګورې د لاسه مې خرابېږي که نه وځه خورو ولداره ته داسې کار وکړه که نه چې ستا ډیوټي زه په جي کې نادم باندې لګومه پوه شوې او ته وهل مه کوه ولې چې ستا چاچی ډېرې کمزوري دي که نه ته تخنول کوه او جي کې نادم نه دی هغه به صرف تخنې چې اوږده دنه نه شي په د جمعې د سوال کملې هلک ورانګو دا د چنګیز خان لښکرې بیا چا ته تیارېږي ای بیګم جانې بیا د چا د مرګ شامت راغلی یا تاجیه ډېره درته غوسه یم خو چې دې ووینم که نه نو ټوله غوسه مې ختمه شي اوهې مینه مې در باندې راځي یا بیګم جانې ویمه دا زما د مخ د سکرین کمال دی د هر چا نه باندې مینه راځي ګوره د هر چا ستا مطلب څه دی ها نه خدای مکه دا مطلب مې نو او مړې ته اوس هم د تاجي په مینه شکونه کې ای تاجیه زه هسې په تا شکي یم
دا شکل یې ماشوم دی خو دا زړه دې نه دی دا دې تور دی ښه نو بیگم جانې یا بیگم جانې دغلته کې خو دوکه خورې که نه زما زړه نه دی ماشوم نه دی د ماشوم نه ماشوم دی او تا ته پته شته بیگم جانې زه چې کله مجرم ګرفتار کړم که نه نو زما هغه ټپ ټپ اولدار نه دی زه په هغه غربم ولې چې زما زړه پې سوځي که نه دا خبرې پرېږده ته ما ته دا ووایه چې ته د ډیوټۍ په ټایم کې کور ته څنګه راغې ها یا بیگم جانې ویم بهر را سره هغه اولدار ولاړ دی او هغه د چیو څومره شوقین دی نو دا خو ما ته پته ده که نه په چیو ښکلو ښکلو د سټ نه د رباب تار جوړ شوي دی او په غوږونو کې رڼا ښکاري ډېر مه خوږېږه خو صفا راته ووایه چې چای والا پخه کا ویمه بیگم جانه نن ډېره په سور کې ده چې بیګ و چې د کوم ښه پیري نمبر دی دومره بده نه ده خدای نه ده هغه روح لمسوي څنګه د مینې پیریان درنه پاڅېده که نه څنګه دې خوا چې غوږ خوب نه کوي که دومره وال تا وسکل نو لق به ونه وای ته لا د غږ په تمه ولداره سړی خو رسېدلی دی په حقه څه سړی مړ دی یا لکه څوک مړ دی حاجي په لوی لاسن سړی مړ کړی دی او کیس په در باندې کوم کیس چې ته خو د چوڼو کې کنې داسې ټپه در باندې کوم چې دی د پولیسو په مقابله کې مړ دی اولداره نو دا دې څه چل وکړو تا خو په ما باندې د کور دروازې د همیشه دپاره بندې کړې کړې نو د خدای ظالمه زه به بیګم جانې ته څه جواب ورکوم وخانجي نو ته ولې خفه کېږې د پولیس سره یوه دپه خو نه ده خانجي زه خو یم دا بل به مو سر تخته کړو کیس په دواړه یو کړو خانجي ما معاف کړه زه چاته یې څه نه وایم او ما څه کړي دي خانجي ما معاف کړه هلکه سپیانو داسې کار دی که نه چې زه ورځم کور ته هغه بیګم جانې ته به د دی د مرګ دا خبره م رسول غواړي که نه او د ده د کفن دفن بندوبست په چا دی خو په ما دی که نه او د خیرات دا خرچې هم را په سر دي خانجي میډم صاحب ته خو مونږ خبر کړی ده ده یا لکه ملوکیه ستا دا اوس سټ وکشه ستا په دې کوپړه کې دماغ دی او کوڅه دی د خدای ظالمانو په ما به اوس په کور کې څه تېرېږي څه به تېرېږي تاسو خدای غږه تاجیه تا د خدای غرق کی زما د ګل په شان رور دې مړ کو ته به کور ته راځې او که نه خوښه به دې شم زما رور دې مړ کو ټټر دې یخ شو بیګم جانې نو یم قسم په رب کو ما ستا په رور د ګل ګزار م کړي او هغه خو ټول ما نشې کړي دي د لمدو خټو خو لږې اوبه بانې که نه چې تا پې د ګل ګزار نه دی کړی نو بیا که څه مړ شو نو پوره به یې وه که نه نو تا خو بیګم جانې تا خو زما هغه ولدار لیدلی دی که نه نو د هغه د لاس هم چېرته څوک مړه شوي دي مطلب دا چې ستا هغه غوږو ولدار زما رور په وهلو وهلو مړ کړی دی نه بیګم جانې نه که نه په وهلو نه په تخنولو او زما ولدار نه دی هغه خو وهل نشي کولی که نه کمزوری دی غریب که نه نو یې غوږو خدای دې تباه کړه زه ښه ده ښځې ته لږه وجاړه او زه ورځم د هغې ارشاد پسې د هغه سره یو کټې دي او چې واخلم دی که نه چې د دې رور پسې د له خیرات کړم که نه څه به یاد ساتي چې د اخري خدمت یې خو وکړو که نه خیرات خو به زه اوس تا پسې کوم
ناجیه څه چلو شو خیر خو دی که نه یا بیگم جانې ویم په خوب کې دې په چاړو والمه او وارو پار دې رانه خطا کړو خدای مکه الله مکه ستا خو چې ازغې مات شي که نه نو سړکې زما د زړه نه خېږي بیگم جانې ویم ستا دې مینې خو زما نه حبشي غلام جوړ کړی دی تا راته ووایه که نه چې هغه بل د خبرې ازغې څه شو څوک ګلفام یادې هغه دا دې راغې خورجانې دا چاړه واخله دا مې تېره کړه چې پرې کول کوي او که نه سمه دې تېره کړه که نه چاړه بیگم جانې نو په چاړه څه کوې نو یې سړیه دا په تا څه چلو شو چاړه مې تېره کولو له لېږلې وه اختر را روان دی ولې قرباني به نه کوو څه نو زما خو هېر که نه نو ستا نن سبا دا هېر ډېر شوي نه دی یا بیگم جانې نو سوچونه کوم که نه د څه سوچونه کې سوچونه د دې خبرې چې زما دا هېر ولې ډېر شوي دي